استاد سنګروال صاحب ته ستړی مه شي وایو په خیر راشي او مننه چې د نړۍ دې راسره تر دې حده پورې راورسوله. تر دې نن موږ بحث په امیر عبدالرحمن خان او امیر ابوالله خان لرو. بحث به شروع کوو استاد که دې خوښه وي. ولې نه، په دواړو سترګو بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې ته او د بحث ټولو درنو دوستانو ملګرو ته ګېډۍ ګېډۍ سلامونه. هر رقم هم چې خوښوي مغسې کوو په خیر. استاد محترم، یو ورځ د بحث په نوعیت باندې به وغږیږو. دا موضوع خو ډېره پراخه ده او په دې کې ډیورند هم ده. ځوان ملګرو سره چې څومره پښتنې وي د ډیورند په باب باندې د پښتنې وکړي او دا پښتنې کلم داسې فکر مه کوئ چې پښتنو ته به زه جواب ویلی سم یا به تاسو یا بل څوک. تاریخ دی، تاریخ سمندر دی، پښتنو ته هیڅوک جواب نشي ویلی، دایرة المعارف هم نشي ویلی او زل خلاصه کوي. نو خو پښتنې زړه کې مه پرېږدئ، پښتنې ښې په زغرده باندې به کوو او څه شی به پټوو نه، وایو به او بحث به پرې کوو. نو ما ځکه داسې غوره وګڼله، ما ویلې چې یو زغلنده نظر به په امیر عبدالرحمن خان باندې مو کوو او همداسې به حبیب الله خان ته لاړ شو، په هغه به مو کوو. بېرته به بیا پښتنو ته چې راځو په ډیورند کرښې باندې به ډېر تم شو. د ما وړاندیز داسې دی په دواړو سترګو پښتنې خو خیر ده. اوس که فرضاً موږ هغه تېر بحثونه هم چې وکړل، کله که د تېر بحث په باب باندې هم کله پښتنه راولاړېده کوو به، او یا فرضاً د ډیورند د کرښې یا د دې تر شا بیا د ګندمک تړون دی، فرضاً په دغه باب چې هر وخت پښتنې کېدې او دا پښتنې داسې پښتنې دي چې باید هر وخت وشي. مثال که ما احمدشاه ابدالي باندې هم پیل وکړو یا په میرویس نیکه یا په هوتکیانو په شاه محمود هوتک او شاه اشرف هوتک، که دې ته هم موږ تلو خیر ده، فرق نه کوي. که دا مابین کې دغسې مهمه مسله، داسې تاریخي مسله لکه د ډیورند، لکه د ګندمک یا نور کوم لوی واړه تړونونه چې سوي، په دې باب باندې هر وخت خبرې کولی شو. زما وړاندیز داسې ده چې خیر زه به په ډیټیل کوای همدغه 1 ساعت یا چون 2.5 ساعت پورې به زه خپلې خبرې وکړم، بیا 1.5 ساعت یا 1 ساعت به پښتنو ته. یو ځل بیا تاسې ټولو درنو دوستانو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. دوستانو تاسې پوهېږئ څه وخت چې په افغانستان کې او د افغان او انګلیس دومه جګړه پیل شوه، دا هغه وخت دی چې امیر شیر علي خان د افغانستان پاچا دی او دومه پلا پاچاهي یې دی. دغه وخت امیر عبدالرحمن خان په منځنۍ اسیا کې و، نو او د پخپله وایي چې ما 11 کاله په منځنۍ اسیا کې جلا وطني ژوند درلوده. خو کله چې دغه پیښې را پیدا شوې او په افغانستان کې د انګریزانو پښتون او بیا وروسته د انګریزانو نه چې امیر عبدالرحمن خان یا په دغه موده وبخئ امیر محمد یعقوب خان چې په دغه محال واک ته رسیږي، په ټول هیواد کې سیمه ییز حکومتونه دي او ملوک الطوایفي ده. نو دی ځکه دی پخپله وایي چې ما نه ګریفن پوښتنه وکوله چې ته ولې له روسیې نه راغلی او په کوم نیت راغلی. وایي ما ورته وویلې چې زه په تاشکند کې وم او په تاشکند کې د تاشکند حکمران چې کاکمن نومېده هغه ته ورغلم، رخصت مې ترې واخیسته او هغه ته مې وویلې چې زه ځم افغانستان ته او افغانستان په ناوړو شرایطو کې قرار لري، غواړم چې په افغانستان کې د افغانستان خلکو ته د خدمت جوګه سمه. نو ځکه وایي زه په همدغه لحاظ باندې له منځنۍ اسیا نه راغلم افغانستان ته. البته دی د بدخشان له لارې راځي تعلقانو ته، له تعلقانو نه کندوز ته راځي، له کندوز نه تقریبا تر چاریکارو یا پروان پورې چې رسیږي. ویل کېږي چې دلته د انګریزانو سره خپله اړیکه ونیوله او لکه ما چې د مخه ورته اشاره وکوله دی راځي او په 1880 کال باندې دی پاچا کېږي. له بده مرغه چې دی په داسې شرایطو کې واک ته رسیږي چې افغانستان د 2 سترو ښکېلاګرو
په منځ کې واقع دی چې د افغانستان په شمال کې تزاری روس ته چې په دغه وخت کې البته د اکتوبر انقلاب نه ده سوی یعنی شوروي په نوم باندې کوم حکومت منځته نه ده راغلی خو تزار راغلی او تزار هم تاسې پوهېږئ چې یوه لویه ستره ټولواکمني په دې سیمه کې درلودله نو په دغه اساس باندې د افغانستان په جنوب یا جنوب ختیځو سیمو کې برطانوي هند رسېدلی و او یو د بل پسې د افغانستان سیمې نیولې هغه څلور خواوې چې موږ د احمدشاه ابدالي په وخت کې درلودلې چې مشهد و نیشاپور و کشمیر و ډیلي و آمو سیند و د هند سمندر و دغه ټولې سیمې وار په وار باندې برطانوي هند لاندې کولې او کله چې د افغانستان کې واک ته ورسېده نو په لومړي سر کې خو یو همدغه بهرنی ګواښ د دوه سترو ټولواکمنیو او په خپله په افغانستان کې هم دننه یو شمېر غوښنې ستونزې موجودې وي او د هغه یو علت دا و چې په ټول هېواد کې سیمه ییزه واکمنۍ ټینګه سوې وه په هر ولایت کې په هر سیمه کې یو واکمن یو زورواک د دې وس درلوده چې دی تر ډیره وخته پورې بخت وساتي یا دته ستونزې پیدا کړي نو په دغسې شرایطو کې دی واک ته ورسېده خو هغه څه چې په لومړي قدم کې زه ورته اشاره کوم غواړم چې د تزاري روس هغه برید ته اشاره وکوم چې دی تقریبا د هېواد په شمالي سیمو کې پنجده مروه تقریبا په 1815 کال باندې لاندې کړه چې په دغه وخت کې افغان جنرال غوث الدین خان سره د هغو شمیر ځواکونو چې له ده سره و هغه وژل کیږي او دا سیمه د تزاریانو یا د روسانو په ولکه کې راځي که څه هم ما د مخه د یو ټکي ته اشاره کړې وه بیا به یو زغلنده نظر پرې وکوم چې کله چې د اکتوبر انقلاب په 1919 کال پیروزي ته رسیږي او په 1919 کال امان الله خان خپلواکي اخلي دغه وخت کې د پنجدې مسله امیر امان الله خان راپورته کړه او د شوروي واکمنو ورسره ومنله چې موږ به پنجدې بیرته درکوو خو کله چې دا خبره دی وکوله ستالین د دې سره مخالفت وکاو او د دې لپاره چې امان الله خان هم له ځانه خوشحاله وساتي نو بیا یو تش په نوم باندې د ریفرندوم خبره وکوله چې په دې باب باندې یو کتاب یا ځینې څرګندونې د عقابکوب په نوم یو چا کړي دي هغه وایي چې موږ یو غولونکی ریفرندوم وکوه او خلک هم هغه څوک چې د افغانستان طرفدارانو هغه وځپل او دوی دې ته اړ کړل چې ووایي چې نه موږ د افغانستان سره نه یوځای کیږو او موږ غواړو چې له یو شتمن هېواد چې هغه شوروي ده د هغه سره پاتې کیږو نو دا د پنجدې او د مروې په باب خبره وه چې دا ګواښ د امیر په وخت کې حتی امیر په داسې وخت کې چې په راولپنډۍ کې و د روسانو دا برید وکړ او د انګریزانو ته وویلې چې تاسې له ما سره مرسته وکوئ چې دا سیمه بیرته ترلاسه کړم چون انګریزانو نه غوښته چې د روسانو سره ستونزې پیدا کړي ځکه چې د ویل چې ما د هند ساتلو لپاره همدا کفایت کوي کمی سیمې چې ما په ولکه کې دي همدغه سیمه کولی شي چې د برطانوي هند نه زه دفاع وکوم نو ځکه دوی نه غوښتل چې د روسیې سره ښکر په ښکر شي ولې دا کله چې پنجده او مروه ونیوله نو ځکه هغو کوم عکس العمل ونه ښوده او دلته امیر ناهیلی کیږي سره د دې چې امیر له دواړو نه ښه زړه نه درلوده خو ده به کله کله دا خبره کوله چې بیا هم له روسانو نه ماته انګریزان ښه دي او په داسې حالت کې چې د انګریزانو هم ډېر پلوی نه و او له انګریزانو خصوصا چې د ډیورند کرښې په ارتباط باندې راځي په دې کرښه باندې ډېر خفه کیږي او سره د دې ټولو خو هغه ستونزې چې د روسانو نه لیدلې وې بیا هم انګریزان په نسبي توګه د هغه په پرتله باندې ښه ګڼل د هېواد دننه ما تاسو ته عرض وکړو چې د هېواد دننه هم یو شمېر ستونزې د ده په وړاندې پرتې وي ډېره مهمه ستونزه چې د ده په وړاندې پرته وه هغه د سردار محمد ایوب خان
واک و چې د هیواد په جنوب لویدیځو سیمو کې د واک درلوده. تاسې پوهیږئ چې په یو حساب باندې دوی د تره زامن و، یعنې تره زامن په دې معنی چې د امیر عبدالرحمن خان پلار محمد افضل خان نومېده او د محمد ایوب خان پلار امیر شیر علي خان نومېده. امیر شیر علي خان او محمد افضل خان دواړه د امیر دوست محمد خان زامن و او د پاینده محمد خان مسیان و او د جمال خان کوسیان ګڼل کېدل. نو ځکه دوی د یو پلار اولاده وه، خو چون دلته د امیر محمد افضل خان او د امیر شیر علي خان ترمنځ یا په خپله د امیر عبدالرحمن خان او د امیر شیر علي خان ترمنځ یو سیاسي تاوتریخوالی موجود و او دی د امیر شیر علي خان له ویرې نه منځنۍ اسیا ته تښتېدلی و. نو ځکه د محمد ایوب خان سره د ده ستونزه په خپل ځای وه او سردار محمد ایوب خان چون په میوند کې انګریزانو ته ډیره شرموونکې ماتې ورکړې وه، نو د هغې ماتې پر بنسټ باندې د افغانستان په خلکو کې خصوصا په زابل کې، روزګان کې، قندهار کې، فراه کې، په هلمند کې تر هراته پورې تقریبا دغه سیمو کې د یو ځانګړی محبوبیت درلود په ټول افغانستان کې، خو خصوصا په دغه سیمو کې چې چیرته چې د میوند جګړه سوې وه نو دی د میوند د جګړې د اتل په نوم باندې نامتو و. نو په دې اساس باندې دی د امیر عبدالرحمن خان له ډیرو سختو مخالفینو څخه ګڼل کېده. خو بیا هم امیر عبدالرحمن خان غلام حیدرخان څرخي ورولېږه چې له ده سره ښکېل سي او هغه ته ماته ورکړي. کله چې غلام حیدرخان ګرشت ته ورغی نو د ګرشت په شاوخوا کې د دوی ترمنځ جګړه وسوه او چون د مخه مې یادونه وکړه چې د ملاتړ په دغو سیمو کې ډېر و، نو غلام حیدرخان ته یې ماته ورکړه او د غلام حیدرخان ځواکونه بیرته زابل او قلات دې سیمو ته راورسېدل، بیرته شاتګ یې وکوه. نو دلته امیر عبدالرحمن خان نور هم جدي سو پوه سو چې دا جګړه د ما دپاره ډېره ګرانه تمامیږي او دا ممکن د ما حاکمیت تر ګواښ لاندې راولي. خو یوازې دی په دې باندې ډاډه و چې انګریزانو او د محمد ایوب خان ترمنځ چندانې نیک مناسبات نه و. یوازې دغه ده ته روحیه ورکوله چې انګریزان به د ده په ملاتړ باندې سردار محمد ایوب خان له منځه ویسي. ولې بیا هم سردار محمد ایوب خان ده ته وړاندیز وکړ او ویې چې ځینې سیمې به تا ته درکو او ځینې سیمې به د ما او د نور چې څوک په دې جګړو کې ښکېل دي یا دا کورنۍ ستونزې مشکلات دي د دې په اساس باندې به یو روغې جوړې ته ورسېږو. ولې ده دا روغه جوړه امیر عبدالرحمن خان ونه منله او امیر عبدالرحمن خان ځان ځکه پیاوړی ګڼه چې له یوې خوا یې کابل په ولکه کې و او له بلې خوا یې د انګریزانو ملاتړ خپلولی سو. نو په دغه اساس باندې ده ورسره دا وړاندیز ونه منه او بل امتیازات هم امیر محمد ایوب خان له ده نه تقریبا ډېر ګڼل، ځکه هغه ورته دا وړاندیز کړی و چې کابل به بیرته امیر محمد یعقوب خان ته ورکوو، ځکه امیر محمد یعقوب خان اصلي وارث د سلطنت یې ګڼه چې د امیر شیر علي خان زوی و او په خپله کابل کې پاچا و، انګریزانو د سلطنت ړنګ کړ او همدغسې ده ته تقریبا د هېواد شمالي سیمې پیشنهاد کړې وې، ځکه د هېواد په شمالي سیمو کې د محمد افضل خان او محمد اعظم خان تقریبا د یو نفوذ خاوندانو. نو خو په هر حالت باندې دغه وړاندیز امیر عبدالرحمن خان ونه ګڼه، نو ځکه امیر عبدالرحمن خان له کابل نه د یوه لښکر په ترڅ کې مخ په قندهار حرکت وکړ او هلته عبدالقدوس خان چې په دغه وخت کې د تاشق قرغان د سیمې حکمران دی، نو هغه ته یې وویلې چې ته د تاشق قرغان له لارې مزار ته، د مزار نه هماغسې بادغیس ته او د بادغیس نه په هرات باندې ته برید وکوه او زه به له دې خوا مخ په قندهار برید وکړم. او همداسې وسو، رښتیا د قندهار ته ځان ورسوه او امیر عبدالرحمن خان مخ په قندهار وخوځېد. دی لا په د قندهار په شاوخوا سیمو کې یو بل ته کابو و چې عبدالقدوس خان هرات ونیو او سردار محمد ایوب خان هم تقریبا ماته وخوړله او له ماتې نه وروسته د هرات ته لاړ
او له هرات نه واوښته ایران ته او ایران ته پناه یوړه خو ولې ایران د خپل سپیتانې له مخې سردار محمد ایوب خان انګریزانو ته وسپاره او انګریزانو د راولپنډۍ ته بوته او تر 1914 شاوخوا پورې خدای وکړي غلطه کړې مې نه وي دا سنه تر هغه پورې دی په راولپنډي کې و او په 1914 کاله مړ کېږي بیا پېښور ته راځي د وضعیت سره سم وزیرباغ کې خاورو ته سپارل کېږي له امیر عبدالرحمن خان د هغه نه وروسته د سردار محمد ایوب خان نه وروسته امیر عبدالرحمن خان له یوې بلې سترې ستونزې سره هم مخ شو چې هغه د سکنی بل تربور یا د کاکا زوی چې هغه عیسی خان نومېده هغه هم په مزار کې یا په بلخ او په دې شاوخوا سیمو کې چون د هغې سیمې حکمران و او ده هلته استولی و چې د میمنې د دلاور خان او یو شمېر نور سیمه ییز واکمن چې په هغه سیمه کې واکمن و د هغو د ځپلو دپاره دی هلته لیږلی و خو کله چې عیسی خان هلته ورسېد د خپل ځان پیاوړی ولیده او چون ده هم ځان د سلطنت وارث ګڼه ځکه چې دی د محمد اعظم خان زوی و او محمد اعظم خان او محمد افضل خان دواړه هغه څوک و چې د امیر شېر خان په وړاندې جنګېدل نو ده هم داسې غوښته چې لږ تر لږه باید د ټول شمال له بدخشان نه نیولې تر بادغیس یا ځینو نورو سیمو پورې باید د دغې غوښنې خاورې مسؤلیت د ده په لاس کې وي ولې چون امیر عبدالرحمن خان کوشش کو چې یو باثباته مرکزي حکومت ولري نو کله هم چاته د دې اجازه نه ورکوله چې د ده په وړاندې د څوک راپاڅي نو کله چې هغه پاڅون وکړ نو امیر عبدالرحمن خان هم په ډېر قهر و غضب ځان ورسوه هغه و چې غلام عیسی خان د ده په وړاندې مقاومت ونسو کولی او بالاخره د تسلیم سو او د روغې وړاندیز یې وکړ لدې چې د اوزګار سو لکه د مخه مې چې اشاره وکړه چې په افغانستان کې بې ثباتي وه په افغانستان کې سیمه ییزه حکومتونه وه او هر خان هر واکمن ځان پاچا ګڼه نو یو شمېر سیمه ییزې پیښې پرته له سلطنتي کورنۍ نه دته نورې هم ور په غاړه وې فرضاً مثال د ده په وړاندې چې کوم پاڅونونه وسو لغمان کې یوه سیمه چې د کلمان د سیمې په نوم یادېږي هلته هغو خلکو د ده په وړاندې پاڅون وکړ او دغه پاڅون تقریبا د نورستان د پاڅون سره هم اړیکه درلوده ځکه چې هغه خلک د کلمان خلک په شهي ژبه یا په د شاړو په ژبه خبرې کوي او د نورستان د ژبې سره که څه هم یو څه توپیر لري یو څه لهجوي توپیر لري خو بیا هم د دې ژبې چون د یوې مورنۍ ژبې څخه زیږېدلي دي نو د دغې خواخوږي په اساس باندې پاڅون وسو خو د دغه پاڅون د ځپلو دپاره د دوست محمد خان جبارخیل لیږي دوست محمد خان جبارخیل چې تقریبا د لغمان په دغه سیمه کې د نفوس خاوند هم و او د کڅ عزیز خان یا په دغه شاوخوا سیمو کې چون جبارخیل ډېر استوګن و او این په الینګار کې د وط په سیمه کې هم د دې قومونه و نو ځکه خو د ده په شاوخوا باندې یو شمېر مشران راټول شول او د نیازیو په سیمه کې مورچل ونیوه او د کلمان خلک دې ته اړ کړل چې د څو اونیو په ترڅ کې یوه ډله راسي او دوست محمد خان جبارخیل نه بخښنه وغواړي او ورته ووایي چې تاسو د منګ لخوا د امیر ته سپارښتنه وکوئ چې موږ له خپل یاغیتوبه لاس واخیسته او موږ د تا تابع یو له دې پاڅون نه وروسته بل پاڅون تقریبا د ده په وړاندې په شینوارو کې وسو او په شینوارو کې نو دغه پاڅون ځکه دته د اندېښنې وړ و چې هغه مالونه به چې د هندوستان نه راتلل چې تقریبا د دغې سیمې تجارت چې په هغه وخت کې د اوښانو یا د څارویو په وسیله یا د کچرو په وسیله ترسره کېده ډېر ځله به په دغه سیمه کې دغه کاروانونه چورېدل
او اخر خبره دې ته ورسېدله چې دی د شینوارو د پاڅون د ځپلو دپاره تقریبا فکر کوم چې په 1882 کال شاوخوا غلام حیدرخان یې ورواستوه څرخي غلام حیدرخان د شینوارو سره خبرې وکولې هغه څوک چې د تسلیمي روحیه نه درلوده هغه وځپل سول او هغه لاره چې تر هندوستانه پورې غځېدلې وه په دې لاره کې پوستې واچولې او د شینوارو پاڅون ته یې د پای ټکی کېښود. له دې چې راتېر سو یو بل ډېر لوی ګواښ چې دته پېښ سو هغه د بامیانو پاڅون و. د بامیانو په پاڅون کې یوه قبیله چې د شیخ علي د قبیلې په نوم باندې نامتو وه تقریبا دې قبیلې هلته پاڅون وکړ او دا پاڅون امیر ته ډېر په ګرانه تمام سو سره د دې چې د دغه پاڅون د ځپلو دپاره د عبدالقدوس خان او یا یو شمېر نور کسان بامیانو ته ولېږل خو سره د هغې هم دغه پاڅون دومره ستونزمن تمام شو چې تقریبا ډېر کسان ووژل شول او حتی ډېر کسان دې ته اړ شول چې ایران ته او کوټې ته چې اوسنی بلوچستان سي هلته یې پناه ویوړه او داسې ویل کېږي چې دوه برخې خلک تقریبا د بامیانو نه کډوالۍ ته اړ شول چې له یوې خوا په داخل کې او له بلې خوا ایران او اوسني بلوچستان او دې سیمې ته تقریبا دی واوښتل. یو بل ډېر ستر ګواښ چې د امیر عبدالرحمن خان دپاره د خپل واک په وخت کې و هغه د نورستان پاڅون و. په نورستان کې تاسو ته معلومه ده چې تر دغه دمه پورې هلته لا د اسلام سپېڅلی دین نه و رسېدلی او هغو خلکو د بودیزم او یا نور کوم هغه وخت کې چې کوم مذهبونه و او خپله دودیزه بڼه یې درلودله هغو دوام درلوده. نو ځکه امیر دې ته اړ شو چې په نورستان باندې له څو لارو حمله وکړي. به یو لنډ تم بسمه بلوچستان ته اصلا دغه د نورستان اصلي اوسیدونکي اصلا علینایان دي. علینایان هغه ګروپ که تاسو په یاد وي چې یعنی که تاریخ په پاڼو کې ماتمي تر پامه سوي وي چې هغه 10 قبیلې خانان چې د راوي د سیند په غاړه تقریبا دوی جګړه وکوله او یو شمېر بیرته چې دغه په ټوله کې اریایي ټبرونه و تقریبا یو شمېر بیرته راغله چې په دې کې یو د الینا ګروپ و. د الینا ګروپ دوی په لغمان کې ځای په ځای شول. د الینا ګروپ په 2 حصو ویشل سو، یو د الینګار خواته لاړ بل د علیشان خواته لاړل. دا بیا د بلوچستان په نوم یادېده. بلوچستان هم په 2 برخو ویشل سو، یو برخې ته کټور ویلې بل ته بلور ویلې. دغه بلوچستان بیا وروسته په کافرستان بدل شو. ان د امیر عبدالرحمن خان تر وخته دی ته کافرستان ویلې. ولې کله چې د پنجشیر له لارې محمد علي خان وراستوه او د بدخشان له لارې قطع خان په نوم باندې یو څوک واستوه او همدغسې د الینګار او علیشنګ له لارې هغه پوځي مشرانو خانان چې په دغه سیمه کې شتون درلوده دا د الینګار یا د کلګوش له لارې دا ورغلل او په نورستان باندې برید وکړ. خو په لږ وخت کې نورستان تر خپلې ولکې لاندې راووسته او هلته یو شمېر خلکو ته دنده وسپارله. هم یې له یوې خوا دا سیمې یو د بل پسې لاندې کولې او له بلې خوا یې د اسلام د سپېڅلي دین تبلیغ ورته کوه. امیر عبدالرحمن خان سره د دې چې ډېر عمر په جګړو کې تیر شو خو بیا هم د دې ټولو سره یو باثباته مرکزي حکومت د ټینګښت لپاره داسې کار وکړو چې ټول هیواد لکه خلک چې په هدیره کې ژوند کوي په دغسې یو خلک په دغسې ویر او ډار کې د ده تر واکمنۍ لاندې شپې ورځې تېرولې. ولې د دې ټولو سره بیا هم د مالی سیستم ورغوه
او هغه مالیه چې تقریبا د امیر شیر علي خان نه وروسته له منځه تللې وه او خصوصا انګریزانو چې دا ټول اداري سیستم له منځه وړی و او په دې وطن کې جګړه تېره سوې وه د له سره دغه ټول ورغوه او د مالیې سیستم یې له سره ورغوه او نه یوازې د مالیې سیستم یې ورغوه بلکې په هېواد کې یو شمېر فابریکې جوړې کړې چې ډېره مشهوره فابریکه یې د وسلې یا د سلاو جوړولو فابریکه وه په دې فابریکه کې نه یوازې په هېواد کې دننه یو شمېر کارپوهانو کار کوو بلکې د هېواد نه بهر هم یو شمېر کارپوهان را دعوت کړي وو چې د وسلو او د سلاح د جوړولو لپاره تقریبا دغه فابریکه کارول کېده. همدغسې په سوداګریزو چارو کې هم تقریبا د یو ځانګړې پاملرنه درلودله د وارداتو صادراتو لپاره تقریبا ډېر ښه پلانونه رامنځته کړل. هغه لاسي صنایع چې په افغانستان کې له پخوا نه موجودې وي هغه ته یو نوی رونق ورکړ. د دغو لاسي صنایعو بېلابېلې بڼې چې فرضاً له قالینې راواخله د ګلیم تر اوبدلو پورې او یا هغه کرهنیز توکي چې په افغانستان کې د پخوا نه دود و تقریبا دغه کرهنیز توکي هم لیږل او همدغسې وچ او تازه میوه یې هم لیږله او په د څارویو په برخه کې د څارویو په روزنه کې که څه هم سیمه ییزه بڼه یې درلوده که څه هم محلي بڼه یې درلودله ولې بیا هم د څارویو وړې پوستکي یو شمېر یا د قرقل پوستکي چې هغه وخت کې د یو سیمه ییز شهرت درلوده. یعنې د په ټوله کې وارداتو صادراتو ته هم پاملرنه وکړه او تجارتي چارې نه یوازې له هندوستان نه افغانستان ته راتلي بلکې افغانستان نه ایران او د منځنۍ اسیا هېوادونو ته هم تقریبا دغه لارې د ده په واک کې وي او د دې نه استفاده کوله. راځم یو ډېرې بلې مهمې موضوع ته. زه فکر کوم چې په دغه برخه کې به همدومره بس شي داسې کوم څه به پاتې نه وي خو که بیا هم تاسې سره سوالونه وي په سوالونو به وغږېږو خو غواړم هغه ډېره مهمه برخه چې د افغانستان په سیاسي تاریخ کې د افغانانو لپاره ملي حیثیت لري هغه د ډیورنډ کرښه ده. په دغه لنډه موده کې په څو وختو کې په 1809 کال د ګندمک تړون او په 1893 کال د ډیورنډ د کرښې لاسلیک دا د افغانستان لپاره د افغانستان په تاریخ کې یوه ډېره لویه ستره غمیزه تېره شوې چې تر اوسه پورې موږ کفاره ګالو او تر اوسه پورې موږ د دغو دوه تړونونو په باب باندې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان یو چې په دې لړ کې غواړم چې د ډیورنډ د کرښې په باب باندې تاسې درنو دوستانو ته یو څه ووایم.